اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دینه مخکې تاسو ته ما د جادو د علاماتو باره کې ویډیو کړې وه. د جناتو باره کې زما خیال دی چې د هغې علاماتو باره کې هم تاسو ته ما ویډیو کړې ده. که نه زه به یې وګورم انشاءالله په هغې موضوع به مې ویډیو جوړه کړم. خو نن درته ډېر زبردست طریقه ښیم. اکثر کورونو کې جنات وي او جنات خلک تنګوي، ډېر زیات یې تنګ کړي. چې کوم دی څنګه چې د انسانانو کې ښه او بد خلک شته، دغه دا هم د الله مخلوق دی، په سترګو نه ښکاري، خو په هغې کې ښه او بد خلک شته دی. زموږ په انسانانو کې وګوره، لارو شو کوي، خلکو چا خبره غلاګانې کوي، خلکو ته تکلیف رسوي، داسې دغه شان خلک په جناتو کې هم شته دی. نو هغوی بیا څه نقصان کوي؟ کوم چې د کورونو هغه خلک دي، دغه والا د کور چې کوم په کور کې کوم خلک اوسېږي، نو کله هغوی په مختلفه طریقه، کله په کور کې ځای په ځای اوبه اچوي، کله چې کوم دی نو ځای په ځای د وینې څاڅکي راپیدا کېږي چې هغوی ته اوس حیران شي، وویرېږي، له خوند ورکوي. لکه څنګه چې بعضې وخت کې خلک په انسانانو کې هم څوک وي، د خلکو په عذابېدل خوند ورکوي. بعضې وخت کې کټونه ولشلوي، جامې شلوي، جامو باندې اور لګوي. نو داسې ډېر مختلف اوازونه د شپې چې کوم دي، تا باندې به د کور کې اواز راځي، اوازونه به کېږي، داسې یو شی به تا یو ځای کې ایښودی، एकदम به ورک شي. تاسو پسې ټول کور پسې ګرځي، دوی تماشه کوي چې دا خو چې کوم دی زه خم په عذاب کوه. بیا چې ګورې هغه شی به دې مخې ته پروت وي. نو د شپې به ته ودې بره چت باندې د ګرځېدو اوازونه راځي، او دا لکه ډېر هغه خلکو ته پته لګي چا چې کورونو کې جنات وي. او الحمدلله څومره خلکو له چې مونږ علاج ورکړی دی په تعویض په ذریعه. خو دا ویډیو چې کوم دي دا د خلکو دپاره دي چې مونږ ته څوک نشي را رسېدی، او هغې دپاره که پوهېږي چې داسې کور کې خلک تنګ دي د شي نه، او دا جنات چې کوم دي په عذابول کوي. بعضې خلک وایي کور به بدل کړو که نه، نو کور بدلولو سره هم نه کېږي. ته څومره کورونه بدله، دوی له خوند ورکوي او دوی به تا پسې راځي. نو د هغې علاج څه دی، طریقې څه ده؟ علاج یې دا دی چې هغوی ته د خپل ځان نه وشړي، او هغه به په څه طریقه شړي؟ ډېر اسان عمل دی. خو دا مهرباني وکړئ، زه هرې ویډیو کې زه دومره تاسو وټساپ باندې تنګ کړی یم چې دا کومه ویډیو درته ما وښوده، نو اکثر خلک وایي مونږ له خو دا صورت نه راځي. بعضې وایي دا مونږ خو قرآن نه دی ویلی. نو زه خو اوس لکه دا به ډېره ګرانه شي که نه چې زه بیا سړي ځم هلته ورته قرآن هم ویم. نو الحمدلله مسلمانان یو، څوک وګورئ خاندان کې به د چا سبق ویلی ګیني، خپل د جومات امام راوغواړي، عمل پرې وکړي، پیسې وله ورکوي. چې سړی ډاکټرانو له ځي دومره غټې غټې پیسې ورکوي، نو هغه به دله عمل وکړي. که بیخي داسې خاندان وي چې ستاسو په دې خاندان کې نه چا زنانه سبق ویلی، نو هلکان ویلی، دا به ډېر بدقسمته خاندان وي، به دې دور کې ګینې. داسې خلک نن سبا نشته، الحمدلله سکولونو کې سبقونه ښودل کېږي. نو که داسې جناتو نه څوک تنګ وي او په عذاب وي، او هغوی غواړي چې دا مصیبت ختم شي، ځکه چې دا سړی واقعي پریشانه کوي، په سترګو نه ښکاري، او کله یو ځای کې اواز وشي، کله بل ځای کې اواز وشي، کله وینې څاڅکي پراته وي، کله د اوبو څاڅکي پراته وي، کله در باندې یو ځای کې مخې له څوک درشي، کله بوډا مخې له درشي، کله ماشوم مخې له درشي، کله ماشومان یروي، کله د کوټې په سر باندې بلپونه کوټې سر باندې ګرځي. کله اکثر د خلک زموږ له راشي وایي بره کوټې سر چې کوم دویم چت دی کې بلپونه مړه کوي او بلوي. دا د هغې دپاره دی. دې ته په غوږ شئ چې بیا بار بار تپوس نه کوئ. چې څوک تپوس کوي زه هغه بلاک کوم، دویم میسج ته یې نه پرېږدم، په دغې باندې به خفه کېږئ نه. زما هم دومره خواري ده چې کومې د دې نه زیات زه نشم کولی چې زه بیا تاسو سره په وټساپ باندې هم بیا لګیا یم، او نه دومره ګپونو ته وزګار یم. نو داسې مهرباني وکړئ چې طریقه کار یې دا دی چې د 2 ورځو عمل دی. د چا په کور کې د 100 کالو پیریان هم وي، او د دنیا عاملان هم ول راوستي، تاسو نه زه په خپله عامل جوړوم، دا عمل په خپله وکړئ. که د هغې سره هم بیا زه ذمهوار یم. 2 ورځې په اودس کې به د خپل کور په 4 ګوټونو کې اذانونه وکړئ. د کور په 4 ګوټونو کې به اذانونه وکړئ، اودس به لاول وکړئ، او د کور 4 ګوټونو کې به څنګه چې جومات کې اذان کېږي دغه اذان به وکړئ. بیا به د هغې نه پس راشي او د کور په منځ کې به ودرېږي، هغه صحن کې به ودرېږي،
او هغې کې به سوره احقاف، سوره کهف نه، سوره احقاف چې کوم د هغې آخري آیاتونه دي هغه به په اوچت اواز باندې وزل ووایي. دا عمل ورځې به مسلسل کې پخپله کولی شي، زنانې کولی شي، نارینه وي او که نه د جومات امام له پیسې ورکوي، بل ځای کې څوک قاري صاحب راولي ښې پیسې وله ورکوي، د دې مصیبت نه خلاص شئ انشاءالله العزیز. چې څه قسمه جنات هم په کور کې وي ځان ته ډېر څه وایي، جن هېڅ شی نه دی، هغې هسې خوند اخلي ستاسو د انسانانو. هغه چې کله د انسانانو دا یره ګوري هغوی له خوند ورکوي، هغوی ته پته دی چې موږ څومره کمزوري خلک یو، دا څومره مضبوط دي، بیا هم زموږ نه یریږي. نو جنات منات چې کوم دي دا دومره تکړه نه دي، خو چې کله ته یریږي نو هغوی له خوند ورکوي. لکه موږ هم چې چېرته زموږ ماشوموالی یا اوس هم چې څوک چا نه یریږي که نه او لږ کمزوری نو هغه کس په ډېر ډاډه ورځي، څپېړ هم ترې پورته کړي او ګریوان نه یې ونیسي. خو چې لږ مضبوط وي نو هغه ته نه بیا د هغه بلډ پریشر های کېږي او نه بیا هغه سره جنګ کوي. نو دغه رنګ جناتو حال هم دی. نو که ستاسو په کور کې څه قسمه جنات وي، شیطانان وي، دا جنات هم شیطانان دي، دا هم د شیطان د نسله دی. نو که هر قسم وي انشاءالله العزیز ورځې چې دا عمل وکړي دا جنات به ستاسو د کور نه وتښتي. دا عمل په خپله هم کولی شئ. چا چې دا ویډیو واورېدل او د هغوی څوک پېژنګلو څوک و د هغوی په کور کې یا یار دوست په کور کې داسې مصیبت و، خپلو ګروپونو کې دا چې کوم دی دا شیر کوي، دا خیر دی بطور صدقه جاریه چې کوم دی دا شیر کې ستا د لاسه چاته خیر ورسېږي انشاءالله العزیز جن شیطان به په کور کې نه پیدا کېږي. الله رب العزت دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. انشاءالله د یو نوي ویډیو سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازه غواړم د الله په امان.